همدا اوس درته ووایم چې ستا تر ټولو لوی دښمن بل څوک نه بلکې ته پخپله یې، نو باور به وکړې. ډېر خلک د قسمت او حالاتو پړه په نورو خلکو اچوي، خو حقیقت دا دی چې تر څو ته پخپله ځان بدل نه کړې، نو ستا ژوند به هم بدل نه شي. موږ ټول د ښه ژوند، د ډېر رزق او د کامیابۍ خوبونه وینو، خو یوازې خوبونه لیدل کافي نه وي. که همدغه خوبونه په خپل عادت کې بدل کړو، نو لرې نه ده چې دا خوبونه زموږ په رښتیا شي. یو ساعت بې ځایه په موبایل تېرول ډېره اسانه وي، خو بل طرف ته همدغه یو ساعت د خپل راتلونکي لپاره په کار کولو ډېر سخت ښکاري. همدغه ځای د بریالي او د ناکامه انسان ترمنځ فرق پیدا کېږي. ځان ته یو سوال وکړه: آیا کله دې وروستي ځل خپل ځان ملامت کړی و، د دې په ځای چې نور خلک ملامت کړې؟ بریالي خلک عذرونه نه لټوي، هغوی د حل لارې لټوي او هره ورځ پرمختګ کوي، خوا که هغه پرمختګ ډېر کم هم وي. نو د نن نه یوه نوې پرېکړه وکړه او له شکایتونو لاس واخله او خپل وخت په هغه کارونو ولګوه کوم چې ستا راتلونکی جوړولی شي. په یاد ولره، الله تعالی د هغه قوم حالت نه بدلوي د کوم قوم چې خپل حالت پخپله بدل نه کړي. نو که غواړې چې ژوند دې بدل شي، نو لومړي خپل فکر، خپل عادتونه او خپل عمل بدل کړه. شاید همدغه یوه ورځ ستا د یو نوي ژوند شروعات شروع شي. الله دې موږ ټولو ته د ځان د اصلاح، د ثابت قدمۍ او د بریا د ژوند توفیق را نصیب کړي. آمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.